بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په تیر کلاس کې څه کړو؟ لیاوټ یو کړو. ها لیاوټ سره روم ټیکس کړو اتوماتیک کنه. دا ټول خبرې به کې څه شوې وي به ټیک شو. په دې کې زموږ سره لږ کار پاتې دی. ممټي به کې نشته، فلور به کې نشته او ګیټ به کې نشته. نو زه به لاړ شم تا دې کاپي کړو کنه هغه فیملیز دې کاپي کړو کنه. یس سر. ها لاړ به شم ګراوند فلور ته. صحیح ده. په ګراوند فلور کې که زه وګورم دلته کې دا لی آوټ دلته کې هم شو دی، نو دا به څه کومه هایټ ته به لاړ شم. دا کیټیګري به څه کومه هایټ به یې کومه کیټیګري موله هایټ ټیک شو که نه. دلته به کې هغه ریفرنس لاینونه راولو، نه به څه کومه نه به ډیلیټ کومه. خیال یې وکړه نه دا ریفرنس لاین به کې مونږ ډرا کړو، د دې بیا هلته کې نه کټ کېدل. صحیح شو. او دې ته به کې هم دلته کې حاجت نشته. صحیح ده که نه. دا نور خیر دی، دا نور دی په خپل ځای باندې. صحیح ده. موږ دغه ته څه نه وایو. په دې ځای کې مونږ له څه چل کول پکار دي؟ مین ګیټ په دلته کې پلیس کوو. نو زموږ سره فیملیز په کوم ځای کې براته دي؟ هلته به لاړ شو. صحیح ده. ډي ته رالمه، ریوټ ارکیټیکچر ته رالمه. خجیف دلته کې دا دی ریوټ فیملی. دلته کې به زه راشم که نه مین ګیټ په ولیکمه. څه به مین ګیټ لږ ویټ پوته وکړم. صحیح شو که نه. دا مین ګیټ راواخیستلی دې ته دننه لاړ شه. ګیټ په کې دلته کې دنیا دا پکې ما جوړ کړو که نه، دا پکې ما جوړ کړو. نو ما وایي چې کم یو به بیا صحیح ګیټ لګي. دې ته ما لیکلی دی پته نه لګي. نو دا زمونږه ګیټ دی. صحیح دی که نه. دغه ډبل دی او دا سنګل دی. دا مې تر واغسې رالمه ډریګ مې کو او دلته مې ډراپ. دا په 16 کې و نو 17 کې کنورټ کېږي لګیا دی. خیال دی. لږ ویټ پوته وکړي. موږ ډېر ډیټیل دی پکې نو ځکه صحیح دی. دلته دې وکتو که نه. دا به زه څه رقم دلته کې به په یو ځای کې به پلیس که موږ ته صحیح پته نه لګي چې کوم ځای کې دی پلیس کول غواړي. خیال دی. او زه به په دغه دا کوم کالم چې دی د دغه وال سره به فکس کمه، لږ به یې رابار کم. ټیک شو جي. دلته مې پلیس کو د دې ډایمنشن سیټینګ لا شوی نه دی. وګورو ته پته نه لګي چې څنګه سیټینګ دی. په دې به زه کلیک وکړم او دلته به راشم ایډیټ ته. دلته کې دای کانسټرینټ دی، دای ټیکسټ دی، دای میټیریل دی او دای ډایمنشن دی. ډایمنشن یې څه دی؟ دا دی ویټ 1 او ویټ 2 او خیال دی ورته. دلته کې دی هایټ ته وګوره د څه لیکلی دی؟ 4 یې لیکلی دی که نه. دا به زه کومه 9 فوټ پرې کومه. صحیح شو. دا ویټ 1 یې 13 فوټ دی او دی بل ته وګوره ویټ 2 یې څه دی؟ د دې هم دلته کې پته نه لګي. خو په دې بله ډایمنشن ته به راشو. ښه دا یې ویټ دی او دا یې هایټ دی. دلته لیکلی دی مینیمل هایټ. په دې ځای کې وګورئ. خیال دی که نه. او دلته کې دی ویټ ته یې وګوره. او زه به د لاندینو کې دا چینجز کوم نو بره بیا ګورو. صحیح ده. دا به ورته 13 فوټ کوم. ته اپلای که ویټ به ورته کول غواړي. صحیح ده نه ګورې. ټیک شو جي. دا به زه اوس وګورم چې څه پوزیشن دی. ښه دا اوکې که وګورو ته هایټ کم دی. ښه ان بل پوزیشن برابر شوی دی که نه دی. اوس دا د هرې فیملی خپل خپل اوس ته داسې نه شي ویلی چې سرجي په دې کې چې دا کم ویټ تاسو ورکو دا به څنګه ورکو. دا خبرې به په دې کې نه وي. ښه دا به د خپلې اندازې ته ګورې. پوهېږي به خبره. نو دا هغه 13 فوټ ته بالکل خبره برابر شو. دا راوړه دلته کې مونږ لازګي هم دونه پرې ښودو. خیال دی سره د پیلورو 13 فوټ. ښه دننه به دا ګیټ بیا 10-12 فوټي. صحیح ده. دا 9-10 فوټ وایي. نو دا چې زه په 3D کې اوس وګورم ته ورته وګورې چیت د دیوال نه څه دی؟ چیت دی. نو دلته کې ایډیټ ته راشه. اوس خو له دلته کې مونږ هایټ ورکړو 9 خو دی د هغې سره خوځېدلی نه دی سره. پوهېږي به خبره. نو په دې ځای کې وله هایټ وګورئ. دلته کې څه لیکلی دی؟ 6 فوټ لیکلی دی. ته یې وله 9 فوټ که په دې ځای کې اپلای که. صبر ورته کول غواړي ځکه چې پوره سیټینګ پکې کېږي که نه.
ټیک شو ښه ودرې دی اوس موږ نو پټ غټ کړی دی که نه بس موږ ورته څه وایو ټیک دی زمونږ دغه ریکوایرمنټس دي صحیح ده ته یې ولا د نو پټ په ځای باندې 8 کا 7 کا تا د بیا هغه اندازه معلومه وي نو دا صحیح شو که صحیح نه شو پوه شوې بې ګنده خیره نو دا پلیسمنټ به کوو شو اوس به دې کې څه چل کوو دا څه ورته دا کمرې نه دي برنډه او کمرې دا دې چوتو پوهېږې خبره او دا بل فرش دی دا ته 6 انچې ښکته کړه چې 6 انچې سټیپ ورته راشي لکه چې برنډه او دا کمرې دا دې څنګه وي 6 انچې دي صحیح چوتي نو کله چې مونږ اوس په مونږ په ماینس کې ځو کنه په ماینس کې به نو ځو لکه او نو زه به ګراوند فلور ته راشم صحیح ده ګراوند فلور ته چې رالم اول به څه چلو کوم یاد به دا ساتئ چې دا دیوال نه خو مونږ کړي دي که نه 11 فوټ مونږ له داسې نه ده پکار چې زمونږ پیکر بند شي او دا فلور مونږ جوړو دا ثابت فلور جوړو هغه هم 6 انچې ګو نو دا بل خو دې بیا 6 انچې دنګول غواړو نو 1 فوټ شو نو چې ته 11 ته 1 فوټ را دنګ شوې نه ته یې چلو کو دغه ځای کې آبادي دې ګډه وړه کړه که نه خیال دی نو ډېر زیات احتیاط به کوئ لکه د لیول خیال به ډېر زیات ساتئ خبرې مطلب څه دی چې د لیول به ډېر زیات نو الیویشن ته راشه او په ساوت په طرف یې وګوره خیال دی که نه ساوت په طرف وګورئ یا د نارت کې مونږ چې لیول به کم یو کې سیټ کړي هغه به ګوري په دې نارت کې مونږ چې د سیټینګ کړی نه پوهېږې که نه لیول ته رالم خو اوس د دې نه ما له ښکته څه پکار دی چی انچ ښکته رالم څه مو ورته ولیکو چی انچ خو دلته کې به ګورم نمبر دی څوم نمبر به راځي دلته 5 دی په دې ځای کې به ورته زه اوس ولیکم که نه چی دا به چی نمبر شي او دا به لیول د څه شي دا یو دا لیول به دغه شي د لان بشي لان لیول بشي لان لیول او ته بس دغه لیول په کارونو دا د لان لیول شو خبره مطلب دا دی که زه په ګراوند فلور باندې فلور جوړوم نو هغه الریډي ماینس چی کېږي او چې په دې لان باندې جوړوم نو هغه هم 6 انچې لاندې ځي خیال دی ورته نو بل لیول جوړول ته پکې حاجت نشته ویو ته راشه او دا دغه ځای کې شو کول غواړي نو فلور پلین ته راشه او دې لیول وکړئ دا دلته کې نو شو شی اوس راغی دی نو په ګراوند فلور باندې ودرېږه په ګراوند فلور باندې ودرېدم فلور ته رالم 6 انچې دی که نه دی نو لیول به یې صحیح ګراوند فلور به یې ټیک دی ښه ځکه چې د فلور به د اوس څه کېږي -6 انچ په ځي لاندې ښه نو زه به راشم پیک لاین به راولم د دیوال نه دا بهر دیوال نه به سلیکټ کړم ښه ټولو ځکه چې دا اورال یو فلور زه کوم ښه دا ځکه ماله داسې په کار دی چې بیا به وروسته د خیره سره لومین ته مونږ تلو که نه نو دا به بیا افیکټېډ کېږي دا فینش کتو دا د بس اندازه معلومه شي ودې کتو که نه اوس به ته لیول ته ځې لازمي لیول ته چې راشي که نه په نارت باندې به ته سیټینګ کړی د نارت ته راشي ما چې کله فرش ور اچو فرش دلته وګورئ دا هغه لیول نه کته راغلی که نه 6 انچې اوس په دې خبره پوه شوې اوس په زه دا بل لیول ور اچوم دا دغه ده د سا دا کم فلور چې ما ور واچو که نه دا دلته نو پکار دا ټول په دې لاندې باندې پکار خیال دی نو لکه دا خبره زه څنګه کوم دا کم فلور چې ما ور اچولی دا ټول ځمکه ما د ثابت کور ځمکه ما اچولی نو دا په دې لیول کې ټیکو که دا په دې لاندې کې ټیکو دا ولې په لاندې کې ټیکو لکه زه وایه نو دا خو اسانه خبره شوه که نه دقه لیول به سلیکټ کړمه کټ پې کړمه کټ منیج ته به راشم دلته کې خاده ما کټ کو که نه موډیفای ته به راشم پیسټ پې کړمه سلیکټډ لیول ته هغه لیول به صحیح لان لیول وي اوس ورته ګوره ښه په نارت کې ورته اوس وګورئ لیول ښکته راغی پیکر ته وکړو که نه نو اوس په زه په ګراوند فلور ودرېږم دې ته پکې لږ پیکر کول غواړي ښه چې په ګراوند فلور ودرېدم نو اوس په صحیح ځای کې ولاړ یم او پیک لاین به راولم آبادي دنګوم دا آبادي د 6 انچې دنګوم هلکه کامرانه اکرامي کامرانې خو صحیح ده که اکرم صحیح شو جی
فیلټ نه پکار والما دا کلاس خو زه یوټیوب ته هم خېجم نو په یوټیوب کې چې هم څوک ګوري نو ځان به پوه کوي ښه یوټیوبرانو ځان به پوه کوي ٹھیک شو دا به زه اوس فینش کړم د دې لیول به چیک کړم وګورو ته خیال دې وته دنګ دې شو کنه په ترتیب سره کدا کار په ترتیب روانو جو مذهب یي او که به ترتیب او جو مذهب نه وس پکې یو مسله رااله مسله څه ده موږ په ګراوند لیول باندې دا دیوال نه جوړ کړو د څه وکنه ته اوس په نارت کې وګوره دیوال نه بل پاسه پاتې شي دیوال نه څه شي دي لا پاسه پاتې شي نو بس چلو کو په دیوال باندې وکړي کو سلیکټ انسټنس کې وای ویزیبل ان ویو نو دا نه د پکار دي سي نو کنټرول بٹن سره بدا کم دیوال نه چي دي سلوان دیوال نه سلیکټ شو سلوان باندې دې طرف ته تراوا وړه یا ته دسی ولي کې په 3D کې ولې سلیکشن کې دا خو بتا بیا په تکلیف کې راولې دیوال نه ټول سلیکټ شو کټه کا څه چل وکا موډیفای کې پیسټ راشه الاین کا دا لیول وته سلیکټ کا په کم ځای کې پیسټ کم ځای ته ما په دې لاند لا پاسه پیسټ کا لا پاسه دلته بوس لا پاسه پلیس کیږي خیال فلور خو د لاندې جوړ شوی دی راغی کرانه ہے ته څه ګوره په دې لیول کې ته وګوره هو ٹھیک شو کنه جی اے دا بالکل عقل ول درا کو شو نو زمونږه دیوالونه او هر څه چې دي کنه بالکل په حساب باندې شو ښا نه رینج نه اوټ نه دي خیال دې مونږ د دې ډیزاین کول نه غواړو چې یاره مونږ تاسو ته وایو چې یاره کار وشتل غواړي دی بنن ناظر چې نن وته دا وشو کوونه شو دوه خبرې وشوي او وس بس چل کو ممټي و جوړو صحیح ده جی نو ممټي لیول مونږ اول د کومه خبرې خیال ساتو د لیول به خیال ساتو صحیح ده مونږ ته د دې علم چې مونږ به په سیکنډ فلور باندې به د دې لپاره دیوال جوړول غواړي کنه نو دا دیوال به دنګ سومري نو خبره نه چې مونږ ول لیول جوړو نو کاپی به دیوالو هغه به اته پټه دنګي سونه به دنګي جی 8 پټ به دنګي اخی ته مونږ ولیکو 7 نمبر بشي ممټي وال بشي ان بود ولیکو ممټي وال ان دې په دې خبره باندې پوه شئ کنه په دې باندې بل پاسه چت ورچو کنه نو خبره نه چې په د دینه بیا لیول جوړ کو یو او شپږین چې د دینه لیول وال هغه له 8 نمبر ورکو صحیح ده او سبوت لیکو ممټي لینټر صحیح شو جی ممټي خلی کو بس لیب صحیح ده کنه یو بل شو او هغه خو بیا وروسته چیکینګ وکړو ها دا غیر دی کنه پیرامید هغه ته وای ها پیرامید وته څوک وای نو چې څنګه تاسو پرونانسیشن دسی پرونانسیشن پکاره چې صحیح په پویږي چې څوک ونه خاندي راونه خاندي ها ځکه زموږ خو سیکنډ فلور باندې بود رېګم ټیک ته کنه جی په سیکنډ فلور بود رېګم او دلته کې په دې کې هم دی لیاوټ تو ګور دی په هر فلور کې نو دا لیاوټ باندې برایټ لیکه هایټ کې به دا کیټیګری دته بیا پته چې مال سره هایټ کول وکړ نو دا کوم سټیج چې راخت د دینه 4 چاپیره مالا وال بکا دا خو بکا نه چې دا وال په وال لکه دغه لپاسي چې لاندې نه وال لپاسي نه وال یو بل باندې صحیح لکه ټیپیکل وته وي صحیح ده کنه نو موږ له بکا د چې انډرلی ته لاړ شو چرته انډرلی کې موږ له بکار دی فرست فلور خاص نو فرست فلور وال اند له بکا دی که څه هوته یې سب اندازه راواله دې باندې نشته فرست فلور ته لاړ شه راغې ټیک شو کنه دیوال چې دغه په خپل مرزي سره ونه وای نو وال براوال وال مې راغستو د وال هایټ پسې ممټي وال اند وته لیکل ده تم الری پته ولګي چې زمانه ورپسې لیول سره دا اتوماتیکلی پته دي ته لګي صحیح ده نو خبره ده چې دا په کوم ځای کې ډاون شي دي کنه دا سټیج په دې ځای کې ډاون شي دي نو معلوم دونه غټه ممټي بیان نه پکار صحیح ده خدای له دروازو کلاویږي نو د لاندې چې څومره سټیر کېس ته پکار چې دومره لا پاسه دغه ښه ممټي نو وال 9 انچ ته بالکل صحیح ده دلته براشو جی دې ته پدې سي
اوس موږ د پته نه لګي موږ به دا دلته کې پریدو ښه صحیح ده کنه دلته کې دا به اسکیپ کوم او دې طرف ته براشم کدا اول دنه یو که بهاري ځکه به دې ځکه سي موال نشته خپل مرزي لبراشي دا به یو بل سره ټي ار کې صحیح شو جی لک چیکینګ کو نه دا تاسو به سنگل دی دا غم کولای شي خاصه چې په دې باندې لوډ موډ نشته کنه هنچیو نشو کولای نو به سنگل به وي ٹھیک دی جی ها اوس په مونږه دغه ته ځو ممټي وال انتبه دا ممټي سلیپ ته وځو کنه نو دلته ممټي سلیپ نشته لکه مونږ د علم نشته چې دلته کې ممټي سلیپ به کم ځي نو بقاده چې مونږه انډرلې ته راشو کنه انډرلې په انډرلې کې بوس مونږه سیکنډ فلور نه ګورو چې مونږ ته د کومه ویو ښکاری سیکنډ فلور دی دا ودرې دو کنه دا دیوال په سیکنډ فلور لا پاسه شي وزکه نو سیکنډ فلور راغی نو زه به څه چل کوم فلور براوالم او یو ریکټینګل براوالم ځکه چې الریډي خپل ریکټینګل جوړ دی 18 انچي به دي چجو باسم خنه دي سي 18 فوټ مور کو 18 इंच دل دراشه क्लिक का सिंपल ये सीखा और 3D की चिक्का समझ लो बगनिश्ते है ना इस मसला बगनिश्ते दक ममटी स्लैब तबजमवस करना इस पोले डिजाइन को मा होएगी क्या ना ना आगे बाबा कंपोनेंट की क्या ना मॉडल इन प्लेस तब राशमा जेनेरिक तब राशमा दाज़ मुसोम करना इसते 3D دا لاندې شو کنه دا کرنا is 3 کچه دا 3 مخ کې ونه دی هغه نه علی بیا خاطر ودا ته چې هغه فایل ایگزیست ده نو مونږ دلته کې سویپ باندې کار کوو کنه سکیچ پات باندې کار کوو نو پات په سکیچ دلته ٹھیک شو جی دا د یس کو مان دا به ایډیټ کم کنه ایس تبزما ډیزاین باندې کوس پل جوړو ما صحیح ده کنه جی نو لاین می راغسته ده د دینه بلک تر شم او بیا پتی درینچی خادا بچین کو ها دې ته خیال کو صحیح ده دا به کو مونږه درینچی خبره باندې بلار شو درینچی دغه ته بلار شو درینچی ها بیا بلار شو درینچی ٹھیک شو جی بیا به نه انچی له کوټی چوت کما او دود انچی به رامات راغه کما ټکونه پښتو کو ته مونږه ټکونه وایو صحیح ده کنه ٹھیک شو جی یہ دلته کراله ما واپس می دی ریډ لاین ترابن کو زما بسوم دغه وخت صحیح ده کنه اوس کته یې یره جی بدی کې د دې سه ارک س ډیزاین وې نو دغه ځګینه د دې ځګي په دې سه کلیک وکړه ته یې ارک کې چې سونه د نکول غختله دا ټریمینګ دا کار وکي بیا لازمي فیلټیکا چې ته څنګه شیپ جوړه ښه پتا باندې ډیپند کوي صحیح دي زه مې را داله کوټي مزیدار نغه نه ده دلته کې په لاین باندې زرا لمه 2 انچي مې را برکو او د دې 2 انچونو دا ما شروع کړو خیال دې دیوس دې ته ناراضي کنه دې ته راضي ناراضي چې ناراضي زموږ سره د ډیلیټ آپشن شته په دې په کلیک وکړو دلته په کلیک وکړو اوکې ٹھیک شو جی فینیش کا بیا فینیش کا وایي یو 3D دلار شي تاسو به څه ډیزاین کول وختل نه خخ کوله زبردست کرنایز جوړ شوی دی الیویشن چې د کم طرفه استا کتل خوخي د ساوث نه وګوره او دلته کې هډن کړي پیګر دی کنه یې په الیویشن کې په خپل باندې ار سره روان دي ټیک ده کنه سپوږ شي د دې سه هم دی وس کته چې پیرا دغه پګدو لپاسه پیرامید پګدو پوهیږي په خبره چې پیرامید پګدې نو ته بیا کم لیول ته ځي دا ممټې ته وځي کنه خجی ټیک شو کنه نو مونږه دی ممټې سلیپ ته خورالو خدای ته پراپر لیول نشته چې لیول نشته نو خبره خدا چې لیول جوړ کما او د لیول نه جوړم نو بیا به بیس اپ سیټ د پاره صوت تر اعظم کنه او د دې د هایټ په ګورم چې زه بیا کم کمپوننت جوړوم چې هغه له بیس اپ سیټ ورکم پوهیږي په خبره دا خبره پکې ده
نو د دې دا وګوره چې دا څومره دنګ دی. د دې نه د لیول نه ښه دا په کوم لیول لګېدلی دی مونږ چې دی بس د برني لیول ته خو خیر دی ښه د دې دغه خو شی دی خو په لاندې لیول باندې لګېدلی دی کټ یې که د دې ځای نه او الاین کا سطح ممډي سلیب دی ښه ممډي سلیب صحیح دی که نه ټیک دی صحیح لګېدلی ښه مونږ ته فکر ونه دا ممډي سلیب دی نو ممډي سلیب نه دی څومره دنګ دی صحیح دی جی دلته کې راشه 1 فوټ 1 انچ ودرېدو که نه 1 فوټ 1 انچ نو زه بس ممډي سلیب ته راشم دلته به راشم آرکیټیکچر ته ٹھیک شو که نه جی دلته کې لیکلی به یو څه روف ښه څه شی روف مدې کې دا اولنی به رالم روف بای فوټ پرنټ نو دا روف مونږ راواغستو دا به ورته څه کوم اوس دلته کې راشه دا لاین دی ټیک شو که نه جی دی به دې طرف ته 30 ډیګري ورکړي دی څومره ورکړی دی 30 ډیګري ورکړي دا 30 ډیګري باندې دی زموږ سره په دې پوزیشن باندې راغی وګورئ خو د هغه سلیب کې هغه ډیزاین هم بنا کړی دی نو بیس اپسیټ په څومره ورکو 1 فوټ 1 انچ اوس ټیک شو که نه خو د دې دغه مونږ ایډیټ کړی نه دی چې د دې دا تھکنس په څومره نو تھکنس یې په کار دی 4 انچ اوکې که اپلای که اوکې وګورو تاسې خیال دی ورته ته په الیویشن کې وګوره نو ساوت طرف ته راشه دا زمونږ فرنټ دی وګورئ صحیح ده که نه ته یې لږ چیتول غواړې چې دی که پوهېږي به خبره که نه صحیح شو که نه دا یې 3D دی څه وایي مونږ چې کومې 3 خبرې کړې وي هغه پکې پلیس شوې که نه ټیک شو که نه چې زمونږ دا کم ماډل چې دی که نه د A to Z پوره شو ها کمپلیټ شو ماډل ماډلینګ چې ته مونږ وایو که نه بیم دی که نه بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ مکمل شو ښه بالکل مکمل شاخوا دې خو پکې نشته اوس پکې ته څومره کمپونیټ نور ایډ کې دې ته بیا استیټیک وایي ته ښکلا جوړی بس صحیح دی که نه لکه باونډري ډیزاین باونډري وروسته ډیزاین کوي لګي یا پکې نور څه ګاډي ماډي او دغه پلیسمنټ پکې کوي نو دا خو بیا استیټیک دی ته ښه ښکلا نو زمونږ دا ماډل چې دی مکمل شوی دی اوس په دې کې غټه خبره څه پاتې ده غټه خبره پکې څه پاتې څوک پوهوي تاسو اوس کوئ که نه په دې باندې ډیزاین کول غواړئ که نه صحیح شوه نو زمونږ ډیزاین همیشه په وال کې کېږي چې والي به دې شته وال کې به نه کوي ډیزاین ښه د ډیزاین دپاره به وال جوړی نو ته به راشې ګراوند فلور ته چې رالي د دې مخې ته به یو وال بل جوړ کړي کریټ پکې صحیح ده نو وال به راوالي ایډیټ پکې کې هغې ته بولي کې که نه بی وال ډیزاین شارټکټ ځان له ولیکه صحیح ده که نه بی وال ډیزاین قرآن شریف راته یادوي ښه غرانې هې 3 انچې راواله چې د دې وال دا تھکنس څومره 3 انچې د دې ځای نه را سټارټ کا سپیس بٹن باندې بهر ہے ٹھیک شو جی حاضر جی حاضر حاضر ٹھیک شو جی دې دا سټول ورکا دا کو تاسو ځوان به دغه ځای کې ځه ورسې درو صحیح شو جی ٹھیک شو جی کنه دا وال موږ دلته کې پلیس کړی دی کنه جی سر صحیح دی جی ها اوس په دا وال به زه ډبل کلیک کوم خو د دې مخې ته چې کوم ویو دی دا یو دی دا ویو دی کنه مخې ته دا هغه فرنٹ ویو ده نو زه به چې چلو کوم چې دا به زه چیک کوم چې دا څه څیز دی دا ساوت دی نو زه په دې ډبل کلیک وکړم کله چې ما په دې ډبل کلیک وکړم نو په دې ساوت په کلیک وکړم اوپن کړه
دا وګوره ان کنیکټډ هایټ هغه ست د نو هغه بره لیول ته رسیدلې ده ټیک ته نو د دې دا بیس کانسټرین دا دی اپ ټو لیول څه ده نو دې ته پکارو چې موږ ویل چې دا ان کنیکټډ دی او و پټه دی صحیح ده کنه راکوس شو کنه خو د دې دا لیول دا نه دی پکار ګراوند فلور لیول نه دی پکار لیول لان پکار دی لان نه دی پکار دا خبره هټیک شو اوس به کوم ډیزاین کوم څنګه ډیزاین چې تاسو خوخي ښه صحیح شو کنه نو دا به اول مونږه ډیوایډ کو په سلوري حصو کې صحیح شو کنه په دې باندې کلیک وکړه چې دا د دې د لینث څونه دی لینث خدل ته خیه څونه دی راکا هي لینث وخو کنه چې دا 52.4 انچ دی نو دا ز په سلور ځای باندې تقسیمول غواړم صحیح شو کنه نو چې په سلور ځای تقسیموم نو څنګه چر به سره کوم دغه تلانوس دا و اره کمانو په کوم استعمالو خیر دی ها کم کمانو په استعمالو اره په دې کې بازار شمه دا پیک لاین براوانه ما اوس دا آیډیل ډیزاین دی ښه د دې مطلب هر څه شي کې دی صحیح شو مونږ به د 50 د حساب والو کنه جو 10 5 50 او چې 10 فوټ پېګو ښه د دې نه ما سونه واغستو 10 فوټ ځان له بده کې یو ډیزاین وکم نو بیا به سره ګورم صحیح شو چې لاین راوالي جی ها د دې په دې سنټر باندې لاین ناواله دا زیرو کا ٹھیک شو جی ٹھیک شو کنه جی اوس د دې په دې مینز باندې د یو ډیزاین وکې بره بوزا 2.5 فوټه 2 فوټ چینج شو کنه جی نو ساجد نشته یو د دې نس یو 2 فوټه دی خطر علامه د می سونه کو جی د می 1 فوټ 4 انچ کو صحیح دی جی دلته کې رااله مې خپل یو ډیزاین می دلته کې پیش کو دا باندې براواله مې میرر به کما دلته کې دوه قسمه میرر دي یو ته به اکسس خه او یو ته به دا به ته پیک کې نو دا ته کلیک اخو لاړې صحیح شو که صحیح نشو د قلاینونه د دینه اپسیټونو والا تقریبا 3 انچ د دینه تخپل ډیزاین جوړ کا صحیح ده نو چې 3 انچ جوړوم نو زما سلور انچ به جوړ کوم چې دی خاتمه اپسیټ علامه او اخ خاتمه اپسیټ علامه صحیح ده جی اپوزیشن د سره ګوره لکه هه دی خو هه ګورو دا لکه پوښوي کنه دا دوه بګینو کوم ځکه زما سره لري میرر شته نو زما بیا وروسته میرر کوم چې دا کار راته وګدیږي نو خبره پوهیږي کنه دا لاین نه والا دا دې سره بنګه چین دې ختم کړي چې لګه اساني راشي ټیک شو کنه جی دا پینش کوي مارش چلا صحیح شو که صحیح نشو دا دوانه دې میرر کا اخوا نو اکسس وته خیمه د دې دا سنټر اخوا لا نو اوس دا دریونه سره دا ټول سلیکټ کړئ میرر کا د دغه لاین نه کته د دې لاین نه کته لکه میرر نشو د مینز دا لاین دلر کنه سوي دا آیډیل یو ډیزاین دی بس نور خو خاصه خبره خو نشته کنه وایي به خبره تبه کې دي څه وکي دا یو لاین نه دی دا دې سنټر ته راواله بیا دا لاین دې سنټر ته راواله هو دا دې ته راواله میرر کولې مشي او دا دې ته راواله دا دې ته راواله دا دې ته راواله میرر کولې مشي دا دې ته راواله دا دې صحیح شو کنه خو بیا به دې کې دا کاری چې دا لاین وبګي نه ځکه چې دا به ته راوند یو شیپ په جوړه کنه د دې څه مصیبت به کې بیا نه صحیح شو که صحیح نشو خبره ختم شو فینیش دی وس یو خبره کوي دا خبره کوي دا خو دی اوټ شي دي دا دیوال خو تاسو بل شانتي نو زه دم صحیح ده دا به دې سره بنکا دا دې سره بنګي اخوانه دیوال ته ټول څه شو لاړو دې کلا دې نورو فینیش کا وسم څه خبره خیه وای دا نه دی ټیک دا چې دا کم چل کړه دا څه دی نه دی ټیک د بل مطلب دی بده دی وځي دا ته سکه لګوټي لګي برګه خیال دی وتا او لګي خکته کا
چې ته پکې دا شیز لرکې خبره که څه پوه نه شوې لکه دا ما راواغستو دا دواړه دا مې میرر کړل ګورئ ٹھیک شو که نه دی وایي دا ته ټریم کوئ مطلب یې دا دی چې دا ته چې دا ډیزاین جوړوې نو داسې یې که ته ډایرکټ دا نشي بندولی دا را باندې به موس چینج کوي ګوره فینش د هغې نه خبره لاړې وایي دی لم دا ځای دومره کولاو که نو دا ډیزاین به په خپله باندې جوړ شي صحیح ده که نه دی لږ بره کوي دی خوا ته راشه دی لږ بره کوي ټیک شو جي فیلټ یې که دا د دې سره دا د دې سره دا الریډي فیلټ دی دا د دې سره فیلټ که ته یې فینش که اوس بل څه خبره ښایي کوم ځای کې مارک کړی دی ښه نه لاین must be enclosed لاینونه انکلوز پکار دي موږ ښه او کنه یار لاینونه خو انکلوز پکار دي دا پکې څه کوي دا پکې څه کوي کوم ځای کې ته خبره لاړه اوس فینش که دا پکې بل دا ته مې لر کوي فینش که تو هغه ځای کې دی بل نه پریدي دي نو چې سوی د باندې ډیزاین مکمل کړی نه ښه فینش یې که ای شاباسي 3D داسې لاړ چې دی چلو شو اینه خیال دی وګو که نه دا ډیزاین وشو یاره تیتلی ډیزاین وشو ها صحیح شو که نه بس به ګراوند فلور ته راشي دا به ونیسئ ټیک شوه که نه میرر یو کمانډ دی میرر دلته ورته ګورئ ښه جي میرر دا خو نه دی دا میرر نو ایره یو کمانډ دی ایره په ایره مې کلیک وکړو دلته لیکلی دی 2 دلته لیکلی سیکنډ په دې ځای کې لیکلی لاست دا کانسټرین دی دا خبره خو به په ګروپ کې وي خو زه به د دې نه وایي 2 جوړوم کله چې ته سیکنډ ته څه وکړي دا کلیک کې سیکنډ لیویسي د دې په دورانیه کې د دې څه خبره کوي ګورو ته ښایي زه به دا راوړم دلته به یې راوړم ودرېدو که نه دا سوی جوړ کړل خو ما لې دلته کې را کړم دی وایي دا 2 ته 3 کولی شي زه یم ښه اخوا ته ځي نو د سیکنډ مطلب غلط دی صحیح شو که نه اوس جي کنټرول زیډ یې که دقه ایریا کمانډ نه والا لاست دی که لاست صحیح شو جي دا راواله اټو سیو پکې راشي یاره زما په ذهن کې ټیک شو جي دلته اوس څو لیکلي دي نو زه یې څلور کړم ټیک راغی که نه هلته کې لا نه وړو د دې دواړو لاست په منځ کې زه یم نه یاره دا څلور نو شپږ یې کړم شپږ ټیک دي په یو بل کې دغه شوي نه دي خیال دی مرچ شوي یو بل ته نه دي زه یم انټر دا خبره وکړه اسکیپ مې کو ډبل ته اوس چیک کړه پروجیکټ دې سیو کړه لکه ما څنګه چې سیو صحیح ده ها څه خیال دی پوه پې نه شوئ